د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پوهندوی دکتور ذبیح الله فکری یم د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د هندي ډپارټمنټ د علمي کدر غړی. په دې آنلاین کورس کې به زه تاسو ته د هندي ژبې توري در زده کړم. تاسو پوهیږئ چې هندي د هندوستان رسمي ژبه ده او د دې ژبې سرچینه له سنسکریت څخه راپیلیږي. پالي، پراکرت، اپبرنش، شورسینی او له شورسینی څخه وروسته هندي ژبه رامنځته کیږي. د دې ژبې رسم الخط دیوناګري نومیږي. دا د چپ طرف نه ښي طرف ته لیکل کیږي. دغه زما شاته په سپینه تخته کې چې تاسو ته ښکاري دا د هندي ژبې توري دي، کومو ته چې موږ دیوناګري توري وایو. دا دیوناګري توري د برهمي تورو څخه منځته راغلي دي او په اوس وخت کې هندي، مراټي، نیپالي او ځینې نورې ژبې په همدې تورو باندې لیکل کیږي. زما د مطالعې او ژبو سره د بلدتیا له مخې دا ویلی شم چې د دې ژبې توري دا په خپل ځان کې ډیر پوره او علمي توري دي. دا توري په څو برخو ویشل شوي دي. خپلواک توري دي او ناخپلواک توري دي. بیا یې ناخپلواک توري په څو برخو ویشل شوي دي. خپلواک توري به تاسو ته دلته ښکاري. دا چې ښکاري دا یې خپلواک توري دي او د دوی د شمیر اندازه تر 14 پورې رسیږي. دا خپلواک توري یې دوه بڼې لري. یوې لویې بڼې دي او بل یې کوچنۍ بڼې چې دلته تاسو ته ښکاري. دا د خپلواکو تورو کوچنۍ بڼې دي چې په هندي کې ورته ماتراګانې وایي. د کلمو په سر کې چې کله د واویل ضرورت او موږ هندي ژبه لیکو نو د هندي ژبې د واویلونو دغه غټې بڼې راځي او کله چې په کلمه کې د یو کانسوننټ سره د کوم یو واویل راتګ ضرورت وي نو بیا د واویل دغه کوچنۍ بڼې چې ماتراګانې ورته وایي دا استعمالیږي. د کلمې په منځ کې هم کله کله د ماتراګانو یا د واویلو غټې بڼې راتلی شي. کله چې یو واویل راشي او د هغې واویل څخه مخکې بل واویل راځي نو د لومړني واویل کومه بڼه چې ده دا به لویه بڼه. ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو، د هندي ژبې واویلونه دا په خپل ځان کې پوره دي او نسبتا نورې ژبې چې موږ او تاسې ورسره لږه لږه بلدتیا لرو لکه زموږ پښتو، دري او یا انګلیسي، د هغې ژبې یا د هغې ژبو په پرتله د هندي یا د دیوناګري د خپلواکو غږونو تعداد زیات دی. نو هیڅ داسې واویل نشته یا هیڅ داسې واویلي غږ نشته دی چې هغه د په هندي تورو کې موجود نه وي. دویم چې تاسې ته ښکاري دا ټول کانسوننټ دي. د دوی تعداد تقریبا 45 ته رسیږي او د هغې نه هم لوړېدی شي. کانسوننټ چې دي دا په ټوله کې دوه قسمه دي. یو ته یې الپ پران یعنې د کمې سا ویستونکي او بل ته یې مها پران یعنې د ډېرې سا ویستونکي دي. مثلا دا کاپ دی، دې ته ک وایي، الپ پران والا دی. دوهم یې ورسره کښ دی چې ډېره هوا ورسره وځي. همدغه شانته اکثره یې تقریبا تر دې ځای پورې ډبل ډبل دي لکه ټ او ټا یا پ او پا په دې شکل باندې راځي. د هغې نه وروسته بیا ورته مرکب توري وی چې 15-16 دانې دي. دا د دوو کانسوننټونو څخه جوړ شوي دي چې دلته تاسو ته معلومیږي کښ، تره او همدغه شانته نور دي. ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو، تاسې به د هندي ژبې د کانسوننټو غږونه اورېدلی وي چې ټول په یو شان ولاړ تلفظ کیږي لکه کا، کښ، چا، چھا، ټا، ټا، تا، تھا. دا په دې معنی چې د هندي ژبې په کانسوننټونو ټولو کې د ا اواز موجود دی نو ځکه دا ولاړ تلفظ کیږي. کله چې د ضرورت په خاطر باندې په کوم کانسوننټ کې ا اواز نه وي او پر ځای بل اواز وي
نو دغه کانسوننټ سره د خپلواکو غږونو ماترا یوځای کیږي چې بیا د دویم خپلواک غږ اواز ورسره یوځای کیږي او پکې شته ا له منځه ځي. مثلا موږ ضرورت لرو چې د ک تورې په کتاب کې راولو چې هلته کی زیر راځي، نو د ک سره د ای ماترا یا وړوکی شکل لګوو نو ک په کی باندې وړي. نو ځکه موږ ویلی شو چې هندي ژبې توري دا په خپل ځان کې ډیر مکمل دي. هیڅ داسې یو کوچنی غږ نشته چې د هغې لپاره موږ په هندي تورو کې ګرافیم ونه لرو، او هیڅ داسې یو ګرافیم نشته چې د هغې لپاره یو ځانګړی غږ موږ ونه لرو. قدرمنو لیدونکو، که چیرې موږ او تاسې وغواړو چې په همدې تورو باندې د دنیا هره ژبه ولیکو، ډیر په اسانۍ او په دقیق شکل باندې لیکل کیدی شي. مثلا زموږ او ستاسې پښتو ژبه چې موږ لیکو په ډیری کلمو کې داسې کلمې راځي چې د بڼې له مخې یا هغه لیکنې بڼې چې ده هغه یو شانته ښکاري، ولې غږونه یې بیا یو د بل سره فرق کوي. تاسې ټول پوهیږئ ډیری داسې کلمې موږ په پښتو کې لرو. مثلا د مثال په ډول کو زه تاسې ته یوه وړاندې کړم، لکه د زړه او زړه کلمه ده. په پښتو تورو کې د دې دواړو دپاره موږ ګرافیم نشو بیلولی، دواړه په یوه بڼه باندې لیکو، زړه یا زړه. او بیا کله چې واویل تشریح کوو یا د پښتو ژبې توري تشریح کوو نو ورسره وایو چې دا زړه دی او دا زړه ده. یو په آخره کې زورکی دی او بل په آخره کې زور دی. د یو ځای چې ده دا ساکنه ده او د بل سره فرضاً که زور دی. خو دا یوازې خبرې دي چې موږ د دې په اړه باندې کوو. که چیرې یو خارجي ته موږ دا ورزده کوو نو لږ څه ستونزې ورته پیښیږي. ولې؟ هغه به یې د ډېر تمرین نه او په میخانیکي شکل باندې دا زده کوي چې لیکنو بڼې یو شی دی خو زړه زړه او زړه زړه ده. خو که چیرې موږ وغواړو په دیوناګري تورو باندې دا دواړه کلمې ولیکو نو لکه څنګه یې چې په حواس کې فرق دی په همدغه شکل باندې به یې په لیکنې بڼه کې هم فرق وي. مثلا دلته ما ولیکل دا او دلته مې ولیکل. نو که چیرې تاسې یو هندي ژبې ویونکي ته او یا هر هغه څوک چې هغه په هندي ژبه باندې پوهیږي او یا یې دیوناګري توري زده کړي وي، هغه به دې دواړو ته ډېر په واضحه شکل ووایي چې دا زړه او دا زړه دی. یعنې که د دریم ژبې کوم یو ویونکي په دیوناګري تورو باندې پوهیږي نو د پښتو ژبې دا دوه کلمې په ډېر واضحه شکل تاسې ته تلفظ کولی شي چې دا زړه او دا زړه دی. همدغه شانته ډېرې نورې کلمې موږ په پښتو کې لرو چې د هغوی معناګانې او غږونه مختلف وي، ولې لیکنې بڼې چې یو شانته. دا خبرې په دې خاطر باندې کوم چې د هندي ژبې توري چې کوم دي دا په خپل ځان کې ډېر پوره دي. که چیرې تاسې وغواړئ چې د هندي ژبې توري زده کړئ نو انشاءالله زه یقین لرم چې د دې کورس تر پای پورې ټولې ویډیوګانې تاسې وګورئ نو ډېر په اسانۍ سره به د هندي ژبې توري زده کړئ. او کله چې یو څوک د هندي ژبې توري زده کړي نو د دې کارونه بیا لا ډېره اسانه ده، هیڅ ستونزه به تاسې ته مخې ته نه راځي. ټولې کلمې تاسې هم صحیح لیکلی شئ او هم یې صحیح تلفظ کولی شئ، ځکه هیڅ یوه داسې کلمه نشته په هغې کې به هیڅ یو داسې کوچنی غږ نه وي چې د هغې لپاره ګرافیم نه وي، او داسې به ګرافیم نه وي چې د هغې لپاره خپل ځانګړی غږ نه وي. نو تاسې کولی شئ چې د دې کورس تر پای پورې په لیدو سره انشاءالله چې د هندي دغه ټول توري به زده کړئ. که تاسې د هندي ډپارټمنټ محصلین یاستئ خو دا بیله خبره. که چیرې نور داسې شایقین یاستئ چې غواړئ د هندي ژبې توري زده کړئ، ځکه ډیری افغانان زموږ داسې دي، پښتو ژبې ویونکي داسې دي چې هغوی د هندي ژبې په ویلو بڼه باندې یا په لنډه په اردو ژبه باندې پوهیږي. تاسو چې کله هندي فلمونه ګورئ یا د هندي وګړو سره خبرې کوئ واضح خبرې ورسره کولی شئ، ولې هندي لیکل نشئ لوستلی او داسې موږ ته ښکاري چې ګواکې د هندي ژبې توري یا د هندي ژبې دغه لیکنې بڼه ډیره سخته ده، خو نه، هیڅ سخته نه ده. هم یې توري ډیر په اسانۍ باندې زده کیږي او کله چې توري زده شي بیا د همدې په واسطه باندې موږ کولی شو چې هندي ژبه ډیر په اسانۍ سره ولوستلی شو او په دقیقه توګه یې ولوستلی شو، هیڅ یوه ستونزه به پکې نه وي.
مثلا موږ په پښتو کې مکتب کلمه لرو یا قلم کلمه لرو. قاف سره زور نشته، لام سره زور نشته دی، سمبولونه نشته دی. په میخانیکي ډول موږ زده کوو چې دی پلاني توري سره زور دی، پلاني سره زیر دی، پلاني سره پیښ دی. یا دا واو په دې ډول باندې دی او دا واو په دې ډول باندې تشریح کوو. خو ولې په لیکنې بڼه کې هیڅ تغییر نه وي. په هندي ژبه کې دا ستونزې نشته، د هندي ژبې په تورو کې دا ستونزه نشته. کو تاسې چیرې همدا کورس تر اخره پورې تعقیب کوئ نو انشاءالله تاسې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هندي ژبې ټول توري هم زده کړئ، هم د استعمال ځایونه او د استعمال هغه مختلفې کوم حالتونه چې دي هغه هم زده کړئ. کله چې دا تاسې زده کړل نو هیڅ به تاسې ستونزه بیا د هندي ژبې په لیکلو کې او هم د هندي لیکلو په لوستلو کې ونه لرئ. ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو، له دې څخه وروسته به زه کوشش کوم چې تاسې ته په هره ویډیو کې 2 یا 3 د هندي ژبې توري در زده کړم او هغه به تاسې پریکټس کوئ او بیا به بلې ویډیو ته راځئ. نو انشاءالله چې د دې کورس تر پایه پورې به تاسې په تمامه معنا د هندي ژبې ټول توري زده کړئ. تر هغې د الله په امان او ښې ورځې.